یو زمانه کې کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله پې عذاب را لیږي، دا خو عامه خبره ده. نو یو زمانه کې د بیت المقدس خلک هغوی بغاوت کړی د الله نه لرې شوي، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنډتوب دا زیات شوی و. نو بیا پې الله یو بادشاه راولېږه، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه و، هغه پې حمله وکړه. او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل مې. او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغې ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مریان یې جوړ کړل، پټي کرل، پچې ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کوم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې هم لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې. کلی تباه کړ او دی ټول بوتلل، او چې څه وس رسېده بس وجلې. او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم زه بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې دی هم. دې وروستو پرېښودل، کوشش یې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه راټول وباسئ. او یاره ګورې یو شرط به چې کوم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کړو، خو زمونږ خدمت به کوي، ښځې به یې زمونږ وینځې وي، او سړي چې دا کوم هلکان ځوانان شي دا به زمونږ غلامان وي، زمونږ خدمت به کوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سره وي، نوکران او چاکران به وي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبوره و. دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل د واده هم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه یې ورسره ده، او ځان سره یې د انګورو نه اوبې ایستي دي، د هغې شربت ورسره دی، یو اونه ده د هغې نه انځر را شکولي دي، خشته تازه مزېدار، او ورسره دي د دې بیت المقدس پر یې خوا تېرېده. رب العالمین ده ته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به د په تا باندې آبادوم، دا به آبادو، دې کې به خلک اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لوی ښاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سوونو کورونه چې ویې کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې ویې کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي، زاړه کپړې پکې پرتې دي، پنده پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادي چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي، دې له به خلک د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي، او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته او د هغې د جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغی پله کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي، کلی خو په خلکو آبادي، او یا دا خلک به هم ته قیامت په ورځ جمدي کې، څنګه چې دا کلی په خلکو آباد دی، او دا کلی به ته آبادې، نور خلک به راولې، پروردګاره چې دا کوم مړه دي دا خو به هم ته د قیامت په یوه ورځ را جمدي کې، دا بوسي دا ډوکي تا به څنګه جمدي کېږي. شک یې نو د الله په قدرت کې، شک یې نو، هسې تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي انا یحیی الله هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا خلک به د قیامت پر ورځ ته ځان ته ودرې، لکه دا هم ستا قدرت دی چې دلته به نور خلک راولي، دا کلي به په عباد کې چې دا کوم لوی دا خو هم د قیامت پر ورځ ځان ته ودرې،
دا به څنګه هم نه کېږي یاره ستا خو ډېر لوی قدرت دی او ډېر لوی تعجب یې وکړ د شک خبره نه ده حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو موقع کې داسې ویلي ابراهیم علیه السلام هم الله ته ویلو چې رب ارني کیف تحیي الموتى دا لکه یو سوچ راشي لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی یو ښایسته ښار دی بیت الله دی پکې د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی لکه یې وسوسه راشي الله چې دا کلی به څنګه وي دا به زه دا چې شته که نشته یاره نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته د دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې یاره که ما ولیدې هلکې تمنا او ارمان راشي نو چې یو شی چا نه لیدلی نو جدا یقیني او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکموالي ته زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وي هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب اریني کیف تحیي الموتى پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څنګه ژوندي کړې شک مې نشته قال اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته الله ورته د مړو په ژوندي کولو د یقین نشته څه الله ورته بلا ولې نه الله خو پیغمبر یم د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي بلا ولې نه الله یقین خو مې شته ولکن لیطمئن قلبي که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټې به مې د زړه اطمینان نور هم زیات شي په سترګو خو راته الله وښایه یقین خو د ما شته الله ورته فرمایي قال فخذ اربعة من الطير څلور مارغانان سره واله فصرهن الیک څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي ځان سره عادي که بله دی که لکه خلک کمتره ساتي خارو ساتي او چې اواز ورته وکړي نو راشي وله لاسونه ورته وپړقوي وله راشي او بیا دا څلور واله مارغان ذبحه کا حلالې کا او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه کا یو ځای او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي لږه لږه قیمه راواله او د یو غر په سر باندې کېده راته ښه یم چې زه جمدي کول کولی شم که نه شم کولی ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لږه لږ راواله او په یو غر باندې پوټې قیمه کېده ثم ادعوهن یأتینک سعیا بیا خو ته آواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه ابراهیم علیه السلام هغه مارغان ده ونیول څلور سرونه یې ترې پرې کړه ذبح یې کړل او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول په چاړې واړه کړل قیمې ته جوړه کړه هر څه ګډ کړل سرمن او کولمې او وینې هر څه او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر هغه کېښودل سرونه یې ځان سره دقسې ونیول سرونه ځان سره ونیسه ښه سرونه کېږده سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل اوس زه اواز ورته وکړه اواز یې وکړه دې مرغۍ له دې په خپل وجود راشي دې له دې راشي دې له دې راشي دې له دې راشي یو قطره به د یو غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې او پرې وسکېدلې څلور واله مرغۍ واپس جوړې شوې سا پکې راله خپل اوازونه یې وکړل اوس کولی شم که نه شم کولی بې شک الله قادر مطلق بادشاه دی که مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم ویم د نیست نه مونږ د نشوالي نه الله مونږ راوستو نم شکل و نم پوزه وه نم سترګې وې نم غوږونه و نم لاسونه و نم خپې وې هېڅ هم نه رب العالمین د الله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو او د داسې څیز د رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي کیروان کې نو هماغه لرګي ته واپس جوړوي جومات که سړی جوړوي دیوال جوړوي د خښتو نه او سیمټو نه جوړوي نو که ته په دغه باندې ووایې په سطکو باندې نو هماغه خښتې به ترې جوړېږي هماغه سیمټ به ترې جدا شي بل شي ته خو نه جوړېږي که انسان چې د کوم شي نه جوړ دی که د انسان ته درې وړی کړي هماغه شی ته واپس جوړېدی شي نه الله داسې څیز نه انسان جوړ که تا ته ښایي اوس که غوښې یې راغشتې وې هډوکي یې راغشتې وې ویښتې راغشتې وې لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې نو بیا به یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل د کټ څلور بازوګانو څلور پښې
ټکې وال دا هډوکي او غوښې را یو ځای کړو جوړ شو تی نه الله داسې هم نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی یو داسې څیز نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېرته انسان ته ګورو چېرته هغه اصل ته یې ګورو چېرته د دې ښکلي وجود ته ګوره د دې خشتاب سرمن ته ګوره د هډوکو ته یې ګوره ګرځېدو ته یې ګوره د طاقت ته یې ګوره د لیدو ته یې ګوره د علم ته یې ګوره د پوهې ته یې ګوره نو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي نشي کولی هېڅ هم نو انسان او الله پیدا کړ چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه صرف سرمن ولغوستول دي شکل خو معلوم دی که نه دا خو داسې نه که جامه چې ورته اغوندې نو کوم ذات چې د سر نه نوې انسان پیدا کولی شي ولې هغه جامه نشي اغوستولی د غوښې د وینې او د سرمن او په دې قادر دی چې دا څه کولی شي رب العالمین خو انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه به مني دا هر څه مونږ چې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله وتعالی خپل ذات ته وګوره که نه خپل شکل ته او د خپل ذات ته وګوره ستا د الله قدرت باندې نظر نشته کوټې غوندې مونږه ژبه لقو لږه غوندې ژبه غاښونو سره لقو معمولي شان ژبه څومره تیز اواز ترې خېږي لې ساتک که ته دلته کې د دیوال نه راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا پوټې غوندې ژبه چې د غاښونو نه راوبری څونه اواز کوي او که سټک د دیوال نه راوبرو نو یا به سټک ماته یا به دیوال دلې ولی کې او ژبه ټولو د غاښونو له ځي راځي نه به ژبه خوږ شو نه پرې غاښ کمې راغی او اواز یې کم ځای ته رسېږي صرف شونډې یو بل سره جنګېږي صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي ژبه غاښونو سره جنګېږي او دننه تې هوا را روانه ده او اواز دې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي دا لاس زور سره لاس ته رابروه که نه دونه اواز نه کوي لکه لغه پوټې سرمن چې د غاښ سره جنګېږي رب العالمین ته کم اواز وباسي نو کم قدرت به د الله را مخکې کوي خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته هم رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري پرې وایه بېشک الحمدلله نو دغه رنګې دې ودرېده انا یحیي هذه الله بعد موتها پروردګاره دا به څه چل کېږي دا خو د قیامت پر ورځ شک نشته فاماته الله 100 عام وایي ښه اوس به تا ته هر څه وښایو بس الله پې خوب راوست هم په دغه ځای خر نکو شو خر یې وتړه چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود چې کوم انځر دي هغه یې کېښودل څادر یې پرې واچو یو خوب راغی لس شل منټه کوده شوم نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی یو اونۍ یا د یو سوري لاندې پرېوت چې پرېوت خوب پرې راغی په خوب کې د پروردګار ساه وویستله ساه ترې ووته چې ساه ترې ووتله الله فرمایي 100 کاله مې ترې ساه ایستې وه فاماته الله 100 عام 100 کاله ترې ساه لاړه خلک ورپسې ګرځي عزیر څه شو عزیر مور ورپسې ګرځي رونه ورپسې ګرځي د کور خاوندان ورپسې ګرځي پروردګار د بل قدرت ښکاره کول کوي یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې دې څه وویسته بل دا چې د خلکو د نظر نه یې پناه کړ خلک په لاره دي چاته نه ښکاري نه د خلکو آواز اوري نه پې خلک پوهېږي هغه خر هم خدای مړ کړ د هغه نه هم څه ووته هم په هغه ځای پرېوت هغه هم وده شو ساه ته یې الله وویستله د ده نه هم الله څه وویستله په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو ویښه بېغمه وده دی هغه چې کوم د ده د زمانې خلک و کم از کم 100 کاله کې به څومره خلک مري زمونږ لږ عمر دی د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شوي د هغې نه پس ګورو دغه 20-25 کاله ژوند ته چې مونږ ګورو 15 کاله ته نو هسې په دې خپل 15 پرې دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مري نور پرېږده په دې اول او داسې ودو به نو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدار آباد او بانده په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران رالل هلکه یو مې راغی بل تا خو هلکه سر نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد دي دې جومات کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به ناست و دا مشران به ورسره ناست و هم د دې کندي مشران به ورسره به ناست و قسم دی که یو شته نن او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت دا مرګ راځي خو بس منو به چې حق د مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به نو دغه دی ساعت یې ووتل او چاته پته نه لګي
فاماته الله 100 عام، 100 کاله مړ. ثم بعثه الله راجم دی 100 کاله پس الله پکې روح واچو، سترګې وغړولې، ترې اوچت شو. رب العالمین ورته فرشته راولېږله. هغې تپوس کوي کم لبسته، کاکا څومره دې دلته تا تېرې کړلې، څومره دې دلته وخت تېر که. نو دی چې کله وده کېده نو دغې وخت کې دا نور راختېده، د ساخت دا وخت و چې نور راوخېږي دا ټیم کچه غرمه چې ته ورته دی. او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارېده نو مازدیګری نور پرېوته والا ټیم و. وی لبست یوما او بعد یوم. اوس هر ته نه ګوري، اوس دې پخپله راویښ شو. لبست یوما او بعد یوم، یاره یا به پوره روځي یا به څه کم به وي، نو داسې به وي. ځکه خو سار رانه دلته مې اوده شوی یم او دغه مازدیګر را پاڅېدم، یا یوازې دا ګنې ورځ هم پوره نه ده یاره، ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې. دا خو زه نور خطو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم، نه دی بعد به یو د ورځې هم څه کمه حصه ده. او تا ته څه پته لګي؟ قال بل لبست 100 عام، 100 کاله د نڅا وتې وه، 100 کاله دې تېر کړي دي. ښه خو خر ته وګوره، خر ته یې وکتل، واقعي خر ریزه ریزه پروت دی، نه د هډوکي پته لګي، هسې چورې مورې پرتې دي، نه د غوښې پته لګي او نه د سرمن پته لګېږي. لوښي ته ګوري، لوښي کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته، هېڅ هم نشته. خدای پاکه دا خو حقیقت دی. فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره خو دروغ نه رښتیا خبره ده. ښه 100 کاله مې تېر کړي دي. او تا وې نو انا یحیی الله بعد هذه بعد موته، دا به څنګه الله ژوندي کوي. اورېږه اوس ته خو مونږ را ژوندی کړي، تا ته خو پته ولګېده. اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده هم کوو، ته وګوره دې لوښي کې، دې کې تا سا چولي تا انګور اوبه وې، ویې کتل هغه اوبه پکې پرتې دي. لم یتسنه، نو انګور اوبه دې کې هم د الله یو حکمت و، یعنې عام یو بیم ځان سره وړې شوې، د ایزرو په ځای باندې سیوان او بل شی هم وړې شو. خو د الله په ځای کې لوی حکمت دا دی چې ایزر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي، او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. هم شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي، لږ نور چې پې ولګي نو سرکه ترې جوړه شي، او چې بیا پې نور ولګي نو بیا ترې شراب جوړ شي، څښا شي. وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی چې اوبو ته یې وکتل، هغې راواغېشتې، ګوتې ته یې وکړه، لکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستی. ایزرو ته دې وګوره، ایزرو ته یې وکتل، داسې تازه مزېدار پشم پې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راشکولې. یا الله څه لوی قدرت دی. او خر ته هم ګوره، اوس خر خو دې لا مړ پروت دی، چوره چوره پروت دی، هډوکې هډوکې پروت دی. ګوره ورته رب العالمین هغه خاورې او غریزې ورو ورو رایو ځای کړي ورته ګوري، په حرکت کې راغلی، هډوکي ته جوړ شو، غوښه جوړه شوه، هغه غوښه ورو ورو هډوکو پورې پیوس کېږي، بیا سرمن ته تاو شوه، د خر مزېدار خشته ښکلي وجود ته جوړ شو. چې جوړ شو ته خپې یې موالې راووالې، لکې ته یې شړنګ منګ ورکړه، ناګهانه خر ودرېده، چې ودرېد اواز یې هم وکړه. دغسې مفسرینو لیکلي دي. اعلم ان الله على كل شيء قدیر. یا الله بس زما د مخکې نه هم دا علم، اوس پې هم دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق بادشاه د حقیقت دی. کونته یې راواغېسته، انځر یې راواغېستل، ویې خوړل، د انګورو اوبې راواغېستې. راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو. بیت المقدس ښار ته چې ګوري حیران دی، ښار آباد شوی دی. چې د سنګ پاسې ویې کتل، خشتک پوسې دي، مزېدار مزېدار چمنونه دي. ځکه 100 کاله کې خامخا چې آبادۍ کېږي، خو یو کلي دا پوره آبادي. الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره، دې بنګلو ته پکې وګوره، دې لارو ته وګوره، لښتو ته وګوره، دې خلکو ته وګوره، ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري، نقشه ورته ټوله بدله ښکاري. کلي روان ویجاړو کندراتو، هغه ښه مزېدار ښکلی آباد دی. نه غورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی. تپوس کوي چېرې دلته کې د عزیر کور کم یو دی؟ عزیر خو موږ نه پېژنو. په اندازه ورغې خپلې دروازې نه، دروازې د سینګ په اندازه خپل ورغې دروازې وډبولې.
د دروازې سینګه وډبوله نو یو ښځه وله اواز ورکوي څوک یې وایي زه د خپل کور ته راغلی یم زما عزیر نوم دی ویلې ښه نیکبخته عزیر دې نوم دی اوس هغه ښځه په سترګو لنده ده بوډۍ ناسته ده روزې په دې مخ را ځوړندې دي د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه دوه کم یعنې 18 د پاسه 100 کاله عمر یې 118 روزې په دې سترګو راویزان دي نو نظر یې نه لګي زه عزیر یم که نه وي ګوره ټوکې مه کوه د خدای نیکبخته 100 کالو شو کې عزیر زمونه رک شوی دی ابه خدای خبر چې کوم ځای به مړي پته یې نه لګي 100 کاله وشو سره د خر نه تللی دی او غیب دی خدای خبر چا وجلی دی او که پخپله مړ دی هغه پته نه لګي ته اجازت راکړه دې کور ته درننوځم راننوځه خو کور کې خو یو ځای یم کور کې نور څوک نارینه شته نه دې وخت کې نشته یو رپوټ یې لږ یو نارینه شته او هغه بار کلی دی 100 کالو دی 100 کالو یو لږ شته اسود دی ویل عزیر دی که وایي زه عزیر یم کاکا ته څنګه عزیر یې او ناشنا خبره ده چې یو 100 کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه دې د 15-30 کالو هلک ښکاري ځکه دې خو همغه شکل کې الله راپازو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه ویښتې تور دي نظر یې برابر دی شکل یې همغه دی لکه 15-16 کالو هلک چې همغسې دی او دا چې کومه زنانه وه دا د دې وینځه وه چې کوم وخت کې ده عزیر علیه السلام ته نو دا د 18 کالو وه دا د دوی وینځه ده دا در خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کې په جلا شوې ده وایي زه نه منم عقل مې نه دی ګوره والله پیغمبر او سوچ وکړه عقل به دا خبرې وادي دا د الله خبرې دي زه الله وجلی یم او زه بیا الله را جمدی کړی وایي ښه نو د عزیر یو نښه وه هغه ښځه د هغې مغه قسمت بیدار دی اوس د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به دعا قبلوله نو ځکه نه ته هم دعا وکړه چې زما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې وکتنې که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو به بیا ته رښتیا نه وې دروغ رب العالمین ته یې سوال وکړو پروردګاره ستا په قدرت چې یا په کوم قدرت ته الله زه مړ کړم او په کوم قدرت ته پروردګار را جمدی کړم نو سوال هم ګورې یو طریقه نو خلک خو د سوال په طریقه نه پوهېږو خو چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخښه زما مور وبخښې او ګردان هم الف زر او بې ضربه زه کړی نه په اول پوه شو نه په اخر پوه شو لاسونه په مخ راکاږي د سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوئ د پروردګار په دربار کې لاول به د الله حمد وایئ الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبی علیه السلام درود شریف ووایه د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا یقبل من قلب غافل لاهن چې زړه غافلي یو سوچ تنین او د بې سوچه سړي او چې هغې غافلي د هغه دعا نه قبلېږي چې ته یو لطیفه ده یا حقیقت ته خو د عبرت خبره ده یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کو په سترګو ړوند و په دواړو سترګو ړوند و دې سړي به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا نه و چې خدای نه سترګې غوښتې د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خو ړوند دی نو پیسې به راکړي لاله په فوټپات ولاړ دی لاس یې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا و چې زما دې سترګو ته خلک وګوري دا خو ړوند دی نو پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روان و چې د اواز پې ولګېد نو هغه وجدات یې ودرېږي ړوند دی څه غواړئ ویې سترګې غواړم وی ښځه واپس راځم زه د دې ښار باچا یم او پولیس ته وی پې ودرېږې او که راده سترګې نه وې نو سرمن درنه وباسم څونه موده وشوه چې ته سترګې غواړې زما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې وې دلته کې لګیا یم او له خدای نه سوال کوم ښه اوسه پورې تا له خدای سترګې در نه کړې خو چې زه راځم او ستا سترګې نه وې چې سرمن دې وباسم خدایه اوس وزیران هم حیران چې بادشاه دا سترګې د ده په وس کې دي دا که د چا په وس کې وې نو خلک به ړانده واقعي ګورې سترګې هم د الله لوی نعمت دی بشر جان سترګې نشته که نه خو دا یو حدیث هم د نبي علیه السلام مبارک دی ښه چې کم سړی په سترګو ړوند دی او ده په دې ړوندوالي صبر وکړه پروردګار به د دغې سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت دله جنت ورکړي دا نبي علیه السلام فرمایي
صحیح حدیث دی پیغمبر علیه السلام. او مونږ سره دلته کې قندار حافظ صاحب و هغه هم نابینا و نو ما ورته قندار حافظ ستا په له څه ارمان دی؟ د هغه هم سترګې نه ویم که ستا په له څه ارمان دی؟ هغه ویل مولوي صاحب یو ارمان لري پړه نه هغه څه دی؟ ګرموالی یخوالی خو په لاسه معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی، لیکن رنګ چې دی نو د هغې تعلق د سترګو د نظر سره دی. نو هغه ما د قندار حافظ صاحب وویل دا مهربان دی چېرې دا سور رنګ تاسو وایئ دا چې رنګ سور دی او دا شین دی او دا سپین دی او دا تور دی چې دا سور او دا شین او دا سپین رنګ پکې لا څه ته وایي؟ حقیقت تعالی د خدای نعمت دی کریمتین ورته نبي علیه السلام فرمایي چې کوم انسان دا دواړه سترګې عزتمن شی دی دا نه دی په صبر وکړي الله وایي زه جنت په ورکړم. نو هغه وزیران حیران شو چې بادشاه سلام دا څه عجیبه خبره دی وکړه او بادشاه د مخکې اوس خبره نه شي کولی څه چې درته وایي چې زه راشم او ستا سترګې نه سرمن دی وباسم د دې غریب سترګې د په اختیار کې دي څه چې هغه ونه کړه خو خلک هم حیران چې بادشاه پلغه راته چې راورسېد علوم ته الله سترګې ورکړي نن په سترګو جوړ شوی دی ورته مخامخ ولاړ دي تپوس وکړه دا څوک و بادشاه وکړه چې راغې نیغې ورته ودرېده هلکه لوند څنګه یې وي جي ټیک یم سترګو ته مې وګوره دا ګوتې څو دي دوه دا څو دي دا درې هلکه سړی خو واقعي جوړ شوی دی ورکړې د بیت المال نه وله وظیفه او تنخوا مقرر ته ځه کور هغه وزیره ویل تپوس وکړه چې بادشاه دا څه لیبه وشوه کال دوه شپږ میاشتې هر څونه موده چې وده چې سترګو پسې چغې والې سترګې نه وې او چې تا ورته ووایې او رالې بیا سترګې سترې جادونه یې سره که کوړه ده که څه شی دی وې نه 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 دا بادشاه نه موقعاري بادشاهي په قمقلتوب هم نه کېږي د سترګې غوښتې خو د ده الله نه سترګې نه غوښتې ده له خلکو نه سوال کو او دا سترګو چغه به یې واله مطلب یې دا و چې ضرور نه چې څوک امداد وکړي خو چې د سرمن د ایستو غم شو ورسره د نه الله ته چغه وواله چې بابا اوس خو که سترګې نی نو بادشاه راځي هغه وجل خلاصه کوي چې هغه به راباندې کړي نو سرمن رانه وباسي سخت مرګ دی نو الله ته چغه مخکې د الله نه نه واله اوس چې ورسره د مرګ یره شوه د الله نه یې خدای ته چغه وواله نو الله سترګې ورکړه او که ورې نه کړه حقیقت دا دی دا د عبرت یو خبره دی یا حقیقت یا ارزنګ خو د عبرت دا چې د الله نه الله ته آواز وکړي نو پروردګار ګورې د انسان دعا قبلوي خو زمونږ دعا خو د انسان د الله نه وینه نو دا د دعا پکې یو ټکې مې راته ووایي چې د الله حمد بیا درود شریف بیا دعا وغواړه او د هغې نه پس بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه مخکې وروستو پروردګار به یې دعا قبوله کړي نو عزیر علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي یا الله ستا هغه قدرت چې په کوم قدرت دې زما نه سو ویسته او په کوم قدرت دې زه واپس عجم دې کړم او 100 کاله دې الله زه د خلکو د نظر نه پټو ساتلم الله دغه قدرت په ذریعه تا نه سوال کوم ته قادر بادشاه دا وینځه چې دا الله دا بنده ده زه په لاس راکاږم دا سترګې وله جوړې کړې که لاس یې پراخ که خو پیغمبر م پیغمبر معجزه مي د الله نه سوالم شو سترګې بینا شوې چې بینا شو ورته یې وکتل نښې نښانې یې پکې وپېژندلې ځان ته یې رانږدې که ښه ته عزیر یې د خدای پیغمبر یې زیر د خوشحالۍ نه یې بوتې زوی مې څه شوې راځه هغه پلانکي ځای کې دی هلته لاړ صاحب د خلکو مجلس خو پروردګار چې دا ښار اوس را جمع دی کړي دا خلک دا ټول سوچه مسلمانان دي یو الله مني سوچه مسلمانان نیکان خلک دي او بخت نصر چې راغلی و هغه پې حمله کړې وه کم ګناهونه پکې و هغه هم ترې خدای پاک لر کړي چې څنګه ورغلی دی هغلته کې بوډۍ وایي چې دا دغه دی عزیر دی خلکو خو قصې اورېدلې وایي چې دغه رنګ یو پیغمبر و زمونږ و په لاره باندې تو چېرته ورک شوی دی او پته یې نه لګي خلکو ته خو هغه واقعات معلوم و چې څنګه ورغلی دی نو هغه زوی ورته وایي زوی اوس بوډا دی سپین ږیرې دی او دی ځوان دی توره ږیرې ده زوی سره یې کونټۍ ده او دی اوس هلک دی داسې ښکاري لکه چې هغې د نیکه په ځای کې او دی د نوسي په ځای وي داسې اندازه ده د الله قدرت لکه قرآن حکیم کې الله ذکر کوي زه عزیر یم دا ستا زوی دی زه الله پیغمبر یم وی بابا ته زما پلار یو ښه ما ته خو خپلې مور یو نښه ښولې وه چې ستا پلار په وجود کې دا نښه ده زه هغه نښه ګورم چې ویې کتل همغه نښه پکې موجوده وه قوم هم حیران قوم وایي چې مونږ ته یو بله نښه ده که هغه ښکاره کوې خو ډېره ښه ده مونږ دې منو که هغه نه ښکاره کوې نو بیا ستا خبره مونږ نه منو دا رښتیا نه ده
وی عزیر چې و نو هغه د تورات حافظ و، تورات ورته یاد و. زه اوس به پته ولګي ته تورات تلاوت مونږ ته وکړه، که تورات درته یاد و نو ته به عزیر یې، او که تورات درته نو یاده نو بیا هسې مونږ دغه مستدې کوه. خو دغه زمانه کې تورات مکمل رک شوی و. مفتي نصر چې کله راغی که نه، نو هغه جوماتونه وله روان کړل، د هغه چې څومره تورات نسخې وې هغې ټولې وسوځولې، کوم چې د مذهب خلک و پیشوایان هغې ټول مړه کړل. نو چېرته چا سره که پاڼه نیمه یاده وه یا نیمه پاڼه یاده وه نو یاده به وه، یا که چېرته چا سره یو پاڼه د تورات چې په کور کې پرته به وه، خو عام تورات بلکل د خلکو د لاس نه ختم شوی. او واقعي حضرت عزیر علیه السلام چې نو دی د تورات حافظ و. یو ورور یې ورور یې هم داسې و چې د ده سره یو ځای برغونې پیدا و. دا هم د الله لوی قدرت دی. او هغه ورور یې بیا ده سره یو ځای مړم شو، په یو ورځ دواړه پیدا شوي، د هغه نوم عزیز و، او په یو ورځ دواړه مړه شو. نو ده بلکل ما د تورات یاد دی. خلیره خلک موږ ته د تورات تلاوت وکړه، اول نه اخره پورې د تورات مکمل تلاوت یې وکړو. هغې نه پس ټول خلک پرې یو ځای شو، خلکو په ایمان راوړي چې زموږ پیغمبر یې، موږ تا منو. نښې نښانې چې کومې زړې وې هغې خلکو ته ووایي، خلکو کې خپل ژوند تېراو، خلکو یې قدر او عزت شروع کړه لکه پیغمبر دی. لیکن شیطان خو هم خپل کار کوي، د خلکو په نظر کې دا ور واچوله چې دا عزیر دی، دا د خدای زوی دی، ابن الله دی. ورو د خلکو محبت مینه ورسره پیدا شوه، محبت او مینه پیدا شوه. هغه محبت او مینه دې حد ته هغه شیطان ورته په ذهن کې دا واچوله چې ګوره موسی علیه السلام خو تورات راوړو، خو په تختو یې لیکلی شوی و، د لرګي په تختو. چې موسی علیه السلام کم تورات و د لرګي په تختو لیکلی شوی و، او ده چې کم تورات مونږ له راوړو نو د هماغه تورات دی، خو د ده په اړه لیکلی شوی دی. معلومیږي دا چې ده لا تورات کم ځای زده کړ، دی د الله نه زده کړ. الله را د پلار دی عیاذا بالله و دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي که نه وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله. عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی. دا یو پروګرام شروع شو، هغې یهودیانو کې دغه عقیده چلېدله. بیا وروستو زیاته شوه، بیا خو وروستو دې مړ شو، هغه ورور او دې یو ورځ باندې مړه شو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسایي بادشاه د 3 سوالونو تپوس کړی و، د 3 سوالونو. یو سوال دنه دا کوم چې هغه ځمکه راته وښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدی دی او بیا د نور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا نور په سترګو نه لید. یو راته هغه ځمکه وښایه. دا عیسایي بادشاه د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه. دویم راته هغه قبر وښایه چې هغه قبر منډې والې چې کوم پکې مړی پرېت و هغه مړي منډې والې، او بیا هغه مړی د قبر نه سالم راووته. دریم راته ده ووایه چې 2 وروڼه دي، دا مفتي شفیع صاحب هم لیکلي معرف القرآن چې 2 وروڼه دي په یو ورځ پیدا دي او دواړه په یو ورځ مړه دي، یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی. د دې 3 سوالونو جواب راله راکړه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولېږه. ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر و، رکوت و، خو پیغمبر علیه السلام ورته دعا کړې و اللهم علمه الکتاب والحکمه، الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه. دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې وه. نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېناو. ابن عباس رضی الله عنه ته یې خط ولېږه چې دا خو عیسایي بادشاه دا 3 تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي، زما په ذهن کې خو دا جواب نشته. ابن عباس ما سره جواب شته، وایي دا کومه ځمکه چې دې یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل یې نور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی نه وروسته لیدی دی، د هغه بحر پلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې و او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې کړې، 12 لارې پکې جوړې شوې. نو اقل لږ ساعت پې نور لګېدلی دی، د هغې نه مخکې هم پې اوبه بیا دي، اوس هم پې د پاسه اوبه بیږي. ځمکه خو دغه ده. یادوي چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی او قبر هم منډې وي، یو مړی پکې منډې وي، یو بیا ترې مړی روغ و. دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګیله کې و، دا کب ول الله قبر کړ،
یونس علیه السلام پکې لکه د مړي پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګوي یو خوا بل خوا منډې تړلی وایي مړی هم پکې دی او بیا کب الټی وکړه یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راغورځو او دا دي چې وایي چې دوه دي په یو ورځ پیدا دی او په یو ورځ مړه دي یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی عزیز دواړه په یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي عزیر علیه السلام 100 کاله کشر دی ځکه 100 کاله هغه خو په مرګ کې تېر کړي دي او هغه ورته 100 کاله مشر دی دا حقیقت دی رونو دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي دې لپاره ذکر کوي الله قصې نه کوي نه په قصو څوک مشغولوي دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان به څنګه واپس پیدا کېږي چې به څنګه واپس ژوندی کېږي دا دونه مخلوق به څنګه الله ته ودرېږي دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه ده د کربونو نه زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی څوک د کب په ګېډه کې دی څوک په اور سوځېدلی دی څوک د ځمکې په ویښ کې پروت دی خدای خبر چې په دې مقبرو به څونه پشته وړېدلي وي او تر قیامته پورې چې به څونه زر ایربونه او کیربونه بلکې د دې نه هم زیات مخلوق به نور مري او داسې مړه دي چې د نن سبیلو پته نه لګي نه د خاورو پته لګي نه د زرو پته لګي دا به څنګه جنګ دي کېږي دا به د مکې قریشو هم دا سوال کوو الله دا مثالونه موږ په قرآن حکیم کې ذکر کړي خو ما راته وخت یو ټکي وي موږ صرف یو خبره منو یو ټکي منو هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاه دی الله پرې قادر و چې موږ د مور په ګیره کې پیدا کړو ور د انسان عقل دا وي د مور په ګیره کې نه اکسیجن شته تا ته یعنې الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې نه راوبسماتي انتظام شته نه جلا په ماشوم پکې جالي نه پکې خاندي نه میاشتې پلس میاشتې اته میاشتې د مور په ګیره کېږي او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جلا شو متیازي وکړي ته اکثر سوچ کومه که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي بعضې وخت ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي زه وایم یاره دې خو د هغه خپلې مودې نه 10 ورځې یا 20 ورځې وروسته پیدا شو او چې پیدا شو نو جالي چې د 9 میاشتو په 9 نیمه میاشتې پس پیدا شو دا 15 ورځې پس چې دې پیدا شي دا 15 ورځې مخکې د مور په ګیره کې ولې نه جاله دا په 8مه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي که په 9مه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه نو پکار ده چې 15 ورځې خو مخکې پیدا نه چې 15 ورځې خو زه غول نه کولی که او چې پیدا شو جالي 2 منټه مخکې د مور ګیره کې نه جالي یو سکند مخکې د مور ګیره کې نه جالي یو سکند پس د مور د ګیرې نه بار شو یا دې جالي او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کړي سم خیال دی 15 منټه کې به دې جمدي پاتې شي په سات به مړ شي دا د الله بل لوی قدرت دی دا به مونږ منو او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو د الله ټول قدرتونه ومنو د الله صفات ومنو او دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېچا نشته د الله د علم او د پوهې په شان علم د بل هېچا نشته الله چې کوم کار کوي او کولی شي داسې کار هېچا نه کړی دی نه کوي نه کولی شي جن ورکولو والا الله دی مرګ ورکولو والا الله دی د دې قبرونه واپس جمدي کولو والا ذات الله دی مونږ له خبرو چل ښودونکی الله دی بیماری نه جوړونکی الله دی بیماري راوستونکی الله دی دا ټول کائنات چې چلی دا انور او دا سپومۍ ترې راخیجئ او دا انقلاب په دې دنیا کې په دې نظام کې راولي دا څوک دی دا الله ذات دی دغه ذات په مونږ منو بل دغه ذات په مونږ یو منو دغه له به مونږ شریک نه پیدا کوو په الله په صفتونو کې د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هیڅ څوک شریک نشته دی دا زموږ ایمان دی نو بهر کیف دغه طاقت دی د الله الله په دې هم قادر دی مونږ مسلمانان پیدا کړي الله په دې هم قادر دی چې مونږ سره د ایمان له دنیا نه بوځي او الله بیا په دې هم قادر دی چې مونږ جنت ته بوځي په دې الله قدرت لري الله به خپل قدرت او خپل طاقت په برکت زمونږ ایمان نصیب کړي او دغه عظیم قدرت او طاقت په برکت دی پروردگار مونږه د دنیا او د آخرت له پریشانونو محفوظ کړي او دغه عظیم طاقت او قدرت په برکت دی پروردگار مونږه د جنت اهل وګرځي یو ځل حضرت جبریل علیه السلام راغی رسول الله مبارک له نو د حضرت جبریل علیه السلام په دې مخکې لږ د خفګان اثراتو انساني شکل کې نو حضور پاک تپوس وکړ جبریل زه پریشانه غوندې نه وی الله رسول یم
ولې وی نن ما ته خدای وی چې دوزخونه وګوره نو ما دوزخونه وکتل نو خپه شوم ډېر که دې ته به هم د خدای بعضې بندګان دننه کېږي وی جبریل دوزخونه که دوزخه وی نه اووه دوزخه دي اووه دوزخه دي یو بل د پاسه دي الله رسوله یو لاندې طبقه یو بره 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 دې کې به څنګه په طبقو کې به څوک وي د الله رسول د ټولو لاندې طبقه کې به منافقین ان المنافقین لفی الدرک الاسفل من النار منافقین به لاندې پراتی منافق پیژنې دوه قسمه دی یو عقیدوي دی یو عملي دی عقیدوي منافق هغه دی چې په زړه کې کافر دی په خولې مسلمان لکه عبدالله ابن ابی او د هغه ملګري زړه کې کافر په خولې مسلمان مونځ به هم کوي د سره عبدالله ابن ابی به جهادونو لمته مونځ به هم کو روژې به هم نیولې لیکن لنا د پیغمبر دشمنو د دین دشمنو چې دا دین به کله تباه کېږي نو چې څوک په ظاهر مونځ هم کوي پټکې دې هم وي ګیره دې هم وي هر څه دې وي خو چې د نه د دین دشمني کې د اسلام به کله ختمېږي دا مسلماني به کله ختمېږي دا د مسلمانانو د عمل به کله تباه کېږي دا منافق دی دا خطرناک شی دی د بلاندې درجه کې دا ګورې زمونږ په دې وطن کې بعضې خلک راوته دي خفه کېږه ما بعضې ښځې او سړي دي په دې کوڅو کې ګرځي د دین خلاف مخکې ورځو کې سوات ته تلم سوات یو مولانا صاحب خبره کوله چې یو د انجیوس ښځه وه جنۍ وه دا خو بربنډې ګرځي نو دا یو کور ته ننوته او په هغه کور کې یو ښځه ناسته وه د کور کار یې کو او مخامخ په اخور غوا تړلې شوې وه ګوره اوس ښه د دین دې دشمنۍ ته اوس دا د انجیو دا جنۍ چې دا نیمچلو پټی په سر ده او مټې ښکاره دي او لاندې پنډې په ګیټې هم ښکاره دي او نری جامې چولې دي او سر تور دی نیمه بربنډه ده دا اوس هغه ښځې ته وایي ته څه کوې په دې کور کې هغه ښځې ته وایي او ته څه کوم خو د کور کار کوم کنه وی بار نه ګرځئ وی بار څه کوم نه څه کار روزګار وی کار روزګار مې خاوند کوي که خطاړو بار وځي نه نه په دې کور کې کنه او زموږ پښتانه وي ښځې له خو یا کور دی یا کور دا ښکلې خبره ده وقرن فی بیوتکن کورونو کې کښېنئ ولا تبرجن تبرج وزیر وزه خو د جاهلیت د ښځو په شانتې نه نو زه خو په دا کور کې ناست یم ښه نو بار کار روزګار بار ته نوځې نه ولې نو خاوند راوړي که خاوند راوړي ډوډۍ راوړي هر څه راوړي او ما ته ږدي او زه وله خدمت کوم نو د جیو دغه جنۍ ورته وایي وایي ښه نو پته په دې غوا کې څه فرق شو دې غوا هم بار دنیا ونه لیده او تا هم بار دنیا ونه لیده ور اوس ښه دی تخریب د غوا هم بار دنیا نه ده لیدې او تا هم بار دنیا نه ده لیدې غوا له هم ګیا راوړي خوري او تا له هم خوراک راوړي خوري غوا هم خدمت کوي پی وله ورکوي سوټې وله کوي او ته هم وله لګیا خدمت کوي نو پته په دا غوا کې څه فرق شو دا ښځه په دې پوهېونه چې نیکبختې بار وځه وګرځه چې دنیا ووینې سړی یې هیله ورته یې ته غوا کې څه فرق شو وایي چې دا خبره یې ښځې ته وکړه نو دې کې د دې کور والا خره را دننه شوه اخري خبر په سارا سري که نه را دننه شوه ښځه ورته وایي هغه انجوز والا جنۍ ته او وایي دا خبره خو دې ټیک ده چې ما او دې غوا کې فرق نشته خو ستا او دې خره کې څه فرق دی دا خره هم بار ګرځي دنیا اینې او ته هم بار ګرځي دنیا اینې دې خره کې هم پړې نشته او تا کې هم نشته چې په کومه لاړې دا خره هم په ډیرانونو ګرځي او ته هم په ګندونو پسې بار ګرځي سړو سره هلکانو سره په ټولو کې سپې ډیرانونه نه دي هم ازاده او ته هم ازاده هم لږ ساعت له کور ته راشي ته هم لږ ساعت ته کور ته راشې هغه هم لګیا ده پیدا تې اخلي او بار چکرې تم نو تا او دې خره کې څه فرق دی وی د انجیوز جنۍ دوپټه په سر کړو غرې وار دا به خبرې به راته په ذهن کې کې کله به راته وي مړی په دا بچي علم څه لکې دا زړې خبرې دي خلک سپومې ته وختله خلک کم خوا لاړله ته کم خوا روانې خلک د سپومې ته نن ورته دي وخیږي زه به د رسول الله مبارک طریقو پسې ځم
دین او ایمان به مې دی. خلک دي دي د سپومې نه خو څوک نه منې کوم، شریعت خو د سپومې نه څوک نه منې کوي. خیجه د دې خلکو دا خیال دی چې ګنې دا شریعت یو تنګ شی دی. نه شریعت ته د دکاندارۍ نه منې کوي، کوه د یو پسې دوه جوړ کا، دوه پسې درې جوړ کا. شریعت ته د تجارت نه منې کوي، کارخانې جوړولو نه دی نه منې کوي، دنده جوړه کړه. د موټر نه دی نه منې کوي، درې دنده واله صحابه سره وخانو دا موټر دی. د کور نه دی نه منې کوي، ځان له ښه ښکلی کور جوړ کړه. هغه زمانه کې هغه اوس دا دی. شریعت ته د ځمکې نه منې کوي. د صحابو ما راته تېره جمعه ویلي دي، حضرت عثمان صاحب څونه مالدار، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه څونه مالدار، حضرت طلحه دونه مالدار او دومره روپۍ به ورسره چې هغه د غټې روپۍ به زنګ کېږي. نو دا به په نوکرانو نه شوی صفا کولې، دونه وي نو په میدان به یې واچولي، نو اوښان به یې پرې ګرځول، په هغې به یې صفا کول. عثمان صاحب دونه مالدار. نو د خلکو دا خیال دی چې کنې که ما چېرته په بچي علم وکړ، یا ګیره مې پرېښوه، یا پټکې مې په سر کړ، یا د ملا صاحب ته نږدې شم، یا د پیر صاحب ته نږدې شم، نو بس زه په قلا کې بند شم او په کوټه کې بند شم. نه، ولې مونږ به ډوډۍ نه خورو، ته به نه خورئ، دا ملا به نه خوري، دا خلک به نه خوري، د دنیا دا ژوند به ته نه تېروې، مونږ به نه تېرو. ته غلطې خبرې دي. حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دونه مالدارو چې کله وفات شو په خزانه کې 450 کروڑه درهم پراتو. درهم پاکستانی روپے نه 54 کروڑ 56 کروڑ 55. تا غټ خان سره دونه پیسې نشته. دا خو څه خبره نه ده چې سړی عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه دونه مالدارو، څومره لوی پیر دی چې جزونه به یې په بهري تلل او سوداګري به کوي. مال ګټل منع نه دي، تجارت کول منع نه دي، خو خدای باندې یری. یو سړی د امام احمد ابن حنبل ګاونډي و، لور سټک به و لورو، او چې مړ شو نو یو عالم په خوب کې ولیده او تپوس یې ترې وکړه چې ویې کتل په یو خشته باغچه کې ګرځي او مسجد چرچې خوشحاله دی. ورته ویې لکه لوره چې مړ شوې کوم خوا لاړې؟ وی چې مړ شومه نو دې باغ کې جنت کې او احمد ابن حنبل سره په دنیا کې هم ګاونډي وم، دلته هم ګاونډي. اوس څه کې هغه سره دنیا کې هم ګاونډي وم، دلته هم ګاونډي. دا ملا صاحب راویښ شو، چې راویښ شو د لور کور ته لاړ، ښځې ته یې وله ور وډباو. وی یاره یو تپوس ته نه کوم، ستا خاوند خو ما ډېر ښه ولید، ښایسته سپینو جامو کې په باغچه کې، دا د جنت نښې ښه که یو مړ دې په سپینه جامه کې ولید، دا د جنت نښې، د اسلام نښې. برقه ابن نوفل متعلق اخو هغه زمانه کې مړ و چې کومه زمانه کې له حضور پاک ته د دعوت ذکر نور راغلی چې خلکو ته ووایي چې ایمان راوړی. نو خدیجې رضی الله عنها دې تپوس وکړو، وی الله رسوله ورقه خدا ویلي چې که زه جمدې پاتې شم او ته خلکو د وطن نه استې مدد به دې کو. او دیم ویلي چې دا کوم تاله څوک راغلي دي په غار حرا کې، دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راتله. خو تا چې کله د ایمان دعوت ورکو د هغې نه مخکې مړ دی، نو کوم ځای دی ورقه؟ حضور پاک ورته وایي ما په سپینه جامه کې په خوب کې لیدی دی، او چې په سپینه جامه کې دی څوک په خوب کې ولید، دا د ایمان نښې. نو هغه ملا صاحب هغه ښځې ته یې وایي د لور، وایي ستا د خاوند څه عمل کو؟ ما ښکلې جامه کې باغچه کې په باغ کې ولید او صاحبه خوشحاله دی چې هلقدمي کوي، وایي د احمد ابن حنبل ګاونډي. یاره وایي زما خاوند خو داسې عمل نه دی کړ، دغه مونځ او دس پې کو سټه کې و، نور څه عمل خو نشته. یاره یو دوه عمل یې دي، یو عمل یې دا و چې کله به بانګ ووې او د ده سټک به په لاس کې و او اوچت کړی به او اوسپنه له به یې رابرو، نو چې بانګ به ووې نو سټک به یې اوسپنه نه برو، غاړې ته به یې کېښود، جومات ته به روان شو. نیمګړی کار به هم په ځای پرېښود. لکه یو سړی خو وایي چې دا شی مې اوچت کړی دی، ودرېږه راوخو به بروم که نه، ودرېږه دا اوسپنه ګرمه ده، دا رانه یخېږي، مونځ ته خو لا نیمه ګنټه شته، دا ګرمه اوسپنه به ووامه رانه یخېږي، اسکاره خرابېږي، دا به نیخ کم نو بیا به مونځ ته خو لا نیمه ګنټه بعد خو نیمه ګنټه مخکې نه زه چې به د الله نوم واورېد نو سټک به اوچته مو نو رابرو، بیا نه بس کې به یې ښود او منځله به روان شو. د الله نوم دې ته وایي.
او دویم دا چې دی به اکثر بره په چت ودو. امام احمد ابن حنبل به هلته ودو خپل کور کې، نو ده ته به ښکارېده، نو ده به وي یا الله ارمان چې دا بچي مې نه وي، ارمان چې مالدار وي، ارمان چې اوزګار وي، نو ما به اوس دغسې عبادت کړی چې احمد ابن حنبل یې کوي. خو څوک هم ټوله ورځ بچو له سټک وه، نو د شپې بیا چې مونځ وکړم ماسخوتن نو خوب راشي لاسونه مې خوږېږي، نو بس وده شمه نو راپاسم سهار مانځله ځمه. الله به چیرې ښځه ده که دا نه وي نو ما به هم دغسې چل کو. الله که دا کار مې نه کولی، دا سټک مې نه و او لږ مالدار وي نو ما به هم د شپې عبادت کو. نو د شپې یو شپې تهجد نه دي کړی، خو چې په ډډه به واورېد او احمد ابن حنبل به یې ولید چې هغه مونځ کوي، نو دا ارمان به یې وکړ. دا ارمان ګوره الله څومره غیرتي ذات دی. د خدای نه غیرتي ذات بل شته؟ ووایه شته؟ نشته. دومره الله غیرتي دی، دومره غیرتي چې هغه د الله د نوم احترام او مانځله فورا منډه وه، او د امام احمد د عبادت متعلق سوچ کول او تمنا او فکرمند کېدل. رب ذوالجلال جنت هم ورکړو، د احمد ابن حنبل ګورنینګ په هر کیف. نو څوک به راته دا وایي دا مولیا دا خلک زړو ته رسوي. هلکه ملا دې نه منې کوي دین تنګ تروش نه دی، خپل عبادت کوه، تجارت کوه، زمینداري هم کوه او بخورله هم هر څه، خو چې بانګ ووایي او درته آواز وشو الله اکبر او درته وایي چې حی علی الصلاة، باس دې وخت کې که ستا د زرګونو روپو هم تاوان کېږي نو هغه تاوان نه ځان بچ کړه، دوکان جرنده کا خو زه په مټه او بخور دی او بلې په خوشې کا په باړی په بلې باړی ته سورې وکړه چې بل خوا زه مانځله. بس د خدای اواز درته د الله د طرف نه شو، ژبه د مؤذن ده، ژبه د بنده ده، ژبه د نیازلي ده، ژبه د زید عمر بکر ده، خو اواز د چا د طرف نه دی؟ الله نه، دا نمایندرې د خدای. ورې پټې خبرې ته سوچ کوم دی کې ډېر لوی کمالات دي. دا نمایندرې د خدای. حی علی الصلاة منزل راځه شبه، او حی علی الفلاح قد افلح من تزکا، چې تا کومه کامیابي غواړې هغې له راځه منډه وه منزل د خدای د نوم احترام، د خدای د نوم احترام وکړو منځ ته ودرېږه. نو موږ څوک نه منې کوو، افسر هم شه، ډایرکټر هم جوړ شه، ډاکټر دې هم زوی جوړ کا، انجینیر دې هم زوی جوړ کا، کارخانه هم جوړه کا، 10 موټرې والا 10 بنګلې جوړې که، نه منې کوو، شریعت نه منې کوي، خو الله مه هېروه، مونځ مه هېروه، خدای مه هېروه. نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ته وایي چې لاندې کومه درجه ده او طبقه ده نو منافقین دي پکې، د هغې د پاسه طبقه کې هغه خلک دي چې خدای نه مني، د هغې د پاسه چې کومه طبقه ده 6مه طبقه، نو هغه طبقه کې مشرکان دي، د هغې د پاسه طبقه کې مجوسیان دي، د هغې د پاسه طبقه کې یهودیان دي، د هغې د پاسه طبقه کې عیسایان دي، او اخلومبې طبقه کې بستا د امت فاسقان فاجره. و چې جبریل علیه السلام دا خبره وکړه د رسول الله مبارک رنګ بدل شو. جبریل علیه السلام لاړ او حضور پاک کوټې ته ننوت. فرض مانځله به راوته مونځ به یې کوو، بیا به په تیزۍ ته کوټې ته فرض مونځ به یې کوو، راوته به په تیزۍ به ته او رنګ یې بدلو. صحابه حیران دي چې خدای دا په نبي علیه السلام څه چلو شو، نن خو 3 ورځ ده، نه چا سره خبرې نه اترې، نه بیبیانو سره خبرې نه اترې، بس فرض مونځ کوي کوټې ته منډه وایي، دا څه چلو شو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغې دروازې وډبوله، السلام علیک یا رسول الله، د الله رسوله په تا دې سلامي، جواب یې ورنه کړ. دننه به یې وعلیکم السلام ویلي خو ویې نه رولول. ابوبکر صدیق 3 آوازه وکړه، شریعت کې هم دا دي چې 3 آوازه دې چاته وکړله جواب یې درنه کړ، بیا ده واپس راغله. حضرت عمر صاحب ته ویم عمره حضور پاک دا څه چل شوی، چا خفه کړی دی، چا ستغه ویلې ده، څه مسله څه ده؟
فرض مونځ له روځي او مونځ وکړي او نیغ په منډه جومات ته کوټې ته ځي او ورځان پسې بند کړي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغه خو جذباتي و، هغه هم 3 ځله سلام واچو، جواب میلو نشو. سلمان فارسی ته وی چې سلمان فارسی رسول الله مبارک ستا متعلق وکړي دا زموږ د اهل بیتو نه ته ورشه. هغه ورغې 3 اوازونه یې وکړل، هغه ته هم جواب میلو. علي صاحب ته ویل چې زومه مې او تر زوی مې ماشومې دې ته ورشه، هغه 3 ځله سلام واچو، ته هم جواب میلو نه. هغه وی چې ورګه فاطمه رضی الله تعالی عنها ته ویل، فاطمه رضی الله تعالی عنها له دروازې ووهله، جواب ونه شو. په 3م ځل ورته وی بابا الله رسوله فاطمه ما ته ورکولاو که دروازې ورته کولو دوری و چې ورننوته نن 3مه ورځ ده، 3مه ورځ چا سره خبرې نه کې، بیبیانو سره نه میلاویږي او چې مونځ وکړي فوراً کوټې ته راځي. څه چل شوی چا تکلیف کنځل څه شوي دي؟ حضور پاک ورته قصه وکړه، وی زما امت چې کوم فاسقان فاجران دي به په لومبۍ درجه کې پرېږدي. نو فکر من یم د امت دپاره، فکر چا دپاره شو؟ امت دپاره. دلته ناست یم ورته منځونه ورته په دا خلوت خانه کې کومه او دا چې موږ ورته دغه وایو څه ورته وایي خلوت خانه ورته وایو، ځان له ځای ورته وایو، دې کې ناست یم ورته. الله آیت نازل که لسوف فلسوف یعطیک ربک فترضا، در به کم چې ته څه غواړې ښه خوشحاله به دې کوم خیر دی. د هغې نه پس نبي علیه السلام راووت چې فکرمند به شو، مونځ ته به ودرېد، الله ته متوجه شو در به کم. نو بیا به رسول الله مبارک فرمایي سفارش به کومه. څه ناسبه الله سزا م ورکوي چې دا د ګناه ګند ترې لرې شي، خو چې څومره سزا ده نو هغې کې به ډېر زیات د رسول الله مبارک په سفارش معافین کوي. خو د هغې نه مخکې هم ګوره ډېر غمونه شته، دنکدن مخکې دی ښه، او د قبر عذابونه هم مخکې را روان دي. زما رونو رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي قد افلح من تزکا، تو کامیابي غواړې. په حقیقت کې کامیاب هغه سړی شو چې هغه ځان پاک عقیده خرابه لرې کړه، پاک یې وساتله او عمل یې پاک او اخلاق یې ښکلي کړل. وذکر اسم ربه، خدای یاد که، مونځ یې وکړه، دا پاک سړی. لیکن الله بیا رسو څه وایي بل تؤثرون الحیات الدنیا، دا نه وایي چې دنیا کسب کې، نه نه د دنیا کسب په ځای دی. تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا په آخرت غوره کې، دا نه وایي چې دنیا ګټې آخرت پرېږدې، نه 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 نه، دنیا په چا غوره کې؟ په آخرت. د آخرت د ګټې وخت کې هم دوکان نه بند دی، د مانځه وخت کې هم اوبخور نه بند دی، د مانځه وخت کې هم موټر نو درې په لاره نیغ تېرېږي، هلته جمع ولاړه ده. والآخرة خیر و ابقا، الله وی آخرت ګوره ډېر بهتر دی د دنیا نه. دا خو لږې ورځې د تېرې به شي، د آخرت ژوند خو نه خلاصېږي. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهیم او موسی. دا نصیحت ما یوازې تاسو ته نه دی، دا مخکې قومونو امتونو ته هم دا قسمه نصیحتونه ما کړی. زما وروڼو موږ به دنیا هم کوو، د دنیا تجارت به هم کوو، خو دنیا به په آخرت نه غوره کوو، آخرت به اول نمبري، دنیا به دویم نمبر.